شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې علمي او ادبي شخصیت ناستې کړی دی چې د پښتو ادب داسې یو موضوع نشته دی چې په هغې باندې دغه شخصیت لبکشایي یا چې کوم دی قلم فرسایي نه وي کړي. د ډېرو انتهایي زیاتو کتابونو لیکونکی دی. که مونږ دغه کتابونه راواخلو د دوی کت سره په کتار باندې ودرو نو غالب ګمان زما دا دی چې دغه کتابونه به د دې د کت نه چې کوم کت نه هم زیات وي. که هغه د تحقیق وي، که د تخلیق وي، که د تنقید وي، که د تدوین وي، که د تالیف وي. د هغې نه علاوه بیا په تیره باندې الله تعالی والا د خبرو انداز دومره منفرد ورکړی دی چې د سختو نه سخته خبره دومره په نرم انداز سره کوي چې د انسان روح ته رسي. بیا په تیره هغوی د ټي وي او د سوشل میډیا د لارې د روزانه په بنیاد باندې د بلها ځوانانو روزنه، پالنه او د هغوی ذهني، ادبي او فکري تربیت کوي. او دغه واحد شخصیت دی چې په دوی باندې د دوی په ژوندانه الله تعالی دې ورته عمر دراز ورکړي. د دوی په ژوندانه باندې 15 کتابونه لیکلی شوي دي چې هغه په انګریزي کې، په اردو کې او په پښتو ژبه کې موجود دي. او بیا د داسې لویو شخصیاتو د غیږه کې لوی شوی او پاللی شوی دی او د هغوی تبرکاتو له په خپل سینه کې ځای ورکړی دی او هغه ډېر په احسن طریقه باندې د ولس ته او دغه پښتو ژبې خدمت دپاره وربخي. او بیا په تیره باندې د پاکستان هیواد د سرخار اسلام آباد کې د یو بهترین پوهنتون، د یو ښه پوهنتون د یو ډېرې ښې شعبې ډایرکټر دی. خو بهرحال په دغه به راټول کما وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه، زه به کم ټولومه. نو تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم ډاکټر حنیف خلیل صاحب. سر د ټولو نه لاول زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ډېره مننه ګران همراز. سر خوشحاله شوم چې تاسو سره ناستي مو په لاس باندې راغله. د روایاتو مطابق په سر زما ړومبۍ پوښتنه هم دغه وي چې ډاکټر صاحب په کومه خاوره او په کوم سن کې را پیدا شو، ابتدایي زده کړې د کوم ځای نه وکړې او تر کومه حده پورې، او دې وخت کې چې کوم دی روزګار یې څه دی؟ زه به په لنډه توګه ووایم چې زه اوسېدونکی یم د پېښور د برنوي کلي. جی سر. او پیدایش کال زما پوره نیټه چې ده 12 مئی 1983 ده. جی سر. پرایمري سکول ما د خپل کلي په نوي کلي کې سکول نو ما د سپین وړی په میډل سکول کې تر 5م جماعت وویلو. بیا 5م نه پس ته اسلامیه کالجیټ ته راغلم نو 10م مې هغه ځای نه پاس کو. بیا اسلامیه کالج پېښور ته راغلم نو 14م مې په آرټس کې پاس کو. په پښتو ادبیاتو کې مې ماسټر وکړو، په اردو ادبیاتو کې مې ماسټر وکړو. په پښتو کې د ترقی پسند تحریک او پښتو شاعرۍ په موضوع باندې ما پی ایچ ډي وکړه. دا کال 2008 کې مې تیسیس جمع کو، 9م کې مو ډیګري واخیسته. صحیح. بیا زه لیکچرر شوم د پښتو په کالجونو کې. په ډي آی خان کالج کې زه 4 کاله د پښتو ژبې او ادب لیکچرر وم. دا 2000م کال. صحیح. په 2004م کې بیا زه راغلم قائد اعظم یونیورسټي ته، پاکستان سټډیز ته د لیکچرر په حیثیت، او د لیکچرر نه د هماغه انسټیټیوټ د ډایرکټر عهدې ته ورسېدم. 22 کاله زما وشو په قائد اعظم یونیورسټي کې بطور استاد. او ورسره د ادب، شاعرۍ، تنقید، تحقیق، ځینې کتابونه هم هغه تاسو ډېر ښه تعارف وکړو. نو دغه زما ژوند دی. صحیح. یعنی دا مهال تاسو په قائد اعظم یونیورسټۍ کې چې کوم دی خپله فریضه یا وظیفه چې کوم دی سر انجام کوئ. د سر قائد اعظم یونیورسټۍ کې چې کوم دی د ادب په حواله، چونکې تاسو د ادب زه به ووایم چې عالم فاضل یې، نو د ادب په حواله ستاسو په قائد اعظم یونیورسټۍ کې چې کوم دی خدمات څه دي یا کنټریبیوشن هم څه دی، په دغه حواله که را سره تذکره وکړئ. یو خو دا همراز چې زمونږ په قائد اعظم یونیورسټي کې صرف ساینسز دي. یا دی نیچرل ساینسز یا بایولوجیکل ساینسز یا سوشل ساینسز. جی سر. نو د ادب د ژبو څانګې هلته نشته، ډپارټمنټ نشته. جی سر. زه په خپله په پاکستان سټډیز کې یم. نو په قائد اعظم یونیورسټي کې پاکستان سټډیز مطلب دا دی چې موږ طالب علم ته زده کوونکي د پاکستان ور سټډي کوو. نو د پاکستان 4 واړه غټ یونټس یا 4 واړه صوبې به مو ور سټډي کوو. نو په هغه صوبه کې ادب هم وي، په هغه کې تاریخ هم وي، سیاست هم وي او نور اړخونه هم وي. زه په پاکستان سټډیز کې د پښتونخوا د صوبې د درس ورکوونکی یم. زما مضمون چې دی هغه پښتونخوا دی، پښتونخوا ادب، تاریخ، سیاست او نور اړخونه.
صحیح پاتې شو قائد اعظم یونیورسيټي کې د ادب نور کم اړخونه دي یا څه پکې د خدماتو کې دي شي یو خدای چې ما په خپل نگرانۍ کې د پاکستان سټډیز نه په پښتنو شخصیاتو په پښتنو موضوعاتو د سټوډنټانو سپرویژن کړی دی چې هغه ام فل یا پی ایچ ډي کوي جی سر نو په کاکاجي سنوبر په اجمل خټک او په ډیرو لویو ادبي شخصیاتو باندې تیسیزونه شوي زما په نگرانۍ کې ځینې د پښتونخوا په نورو اړخونو شوي دي جی سر نو دغه هم یو اړخ دی چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې کېږي جی سر د دې علاوه په قائد اعظم یونیورسيټي کې وخت په وخت مشاعرې کېږي تقریبونه کېږي ادبي سیمینارونه کېږي په ادب خبرې کېږي نو په هغې کې بنیادي کردار زما وي جی سر هغې وجه دا ده چې زه پکې ادیب هم یم او د پاکستان سټډي پروفیسر هم یم جی سر او خاص کر چې د پښتو سره تعلق لري نو هغه هم زما په دې هڅو یا په نگرانۍ کې یا په مشرۍ کې کېږي جی سر نو زه دا ویلی شم چې په اسلام آباد غوندې ځای کې په قائد اعظم یونیورسيټي کې چې هغه د ساینسز یونیورسيټي ده موږ پکې ژبې هم ژوندۍ ساتلي دي سره د دې چې صرف د انګریزي ژبې ډپارټمنټ شته انګریزي ژبو او ادب ډپارټمنټ شته بل د یوې ژبې نشته صحیح خو موږ پکې د پاکستان د ټولو ژبو ادب شاعري تحقیق تنقید په دې باندې موږ کانفرنسز سیمینارونه مشاعرې شخصیات لیکچرې تیر ورځو کې عباسین صاحب راغوښتي چې موږ ته لیکچر راکړي په پښتونولۍ لیکچر راکړو پاکستان سټډیز کې دې نه مخکې مې یو ځل راغلی و نور الامین صاحب ما راغوښتي چې د هغه په درناوي کې یو پروګرام وکړو داسې نور د دې نه مخکې همیش خلیل صاحب غوندې شخصیات سلیم راز او ډاکټر سهیل انشا دا ټول زما څانګې ته راغلي دي په پاکستان سټډیز کې په پښتو ژبه ادب او تاریخ د لیکچرې ورکړي دي سیمینارونو کې شرکت کړی دی نو قائد اعظم یونیورسيټي کې ادب هم موجود دی او پښتو ادب هم موجود دی صحیح یعنی سر مونږ دا ویلی شو چې تاسو د خپلې برخې کار ښه پوره کړی دی بالکل سر